نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنه یاره داسې دی ښه د کرکټ کې نن ورته چې د هندوستان د مبارک شي او د نورو د نفرت پال څوک چې په هندوستان خوشحالي د ټولو د مبارک شي او د قدرت داسې نظام دی چې اول افغانستان به میچونه بیلل هغه چا چې افغانستان ناکومه لو په هغې ورځ ډېر سخت چې رښتیا ته خفه شوم د پاکستان نه او پاکستان د حرکت نه چې هغه آصف علي هغه بیټ نه داسې دغه جوړ کړ دا یو دویم چې کله هغه نسیم شاه دغه وکړه هغه شاټونه وواله په فضل حق فاروقي نو وروره خوشدل شاه ګراونډ ته منډې راوهي حیدر علي منډې راوهي آصف علي دی دغه دی همداسې دا نسیم شاه خو خیر دغه حق کې ده چې ته شپږیزې وایي اټس اوکې چې هر څنګه سیلیبریشن کوي مګر هغه چا چې سیلیبریشنونه کړي هغه ټول خدای داسې ورک کړه وایي چې اوس د پاکستان ټیم نم بیخي ورک شو ګوره پښتونخوا پښتنو حقیقت درته یم دا واورئ پوه شوې دا دې پورې نه ده زه تاسې په دې باندې باید ما لایک نه کوئ چې زه اوس مثلا چې را باندې ګران یاستئ هغه را باندې ګران یاستئ ریګارډلیس زما یې نه یاستئ مګر حقیقت دی هغه خلک خدای ورک کړه نسیم شاه پاتې و نسیم شاه هم نه نو جړل نو وروره هغه شی مه کوه په ما وبشي په تا یا دغه سلسلې نو هغه شی ټول حساب برابر سو نو هلکه گیم کې جړل خو به دی نه نسیم شاه خدای دې غرق نه کړه څه اخوا دې خوا انټي پینټي والا پښتانه را پیدا شوي اصلي پښتانه زموږ طرف نه باید ونه جاړي گیم دی اټس ا گیم چې هر څومره دغه شي یا ایموشنل سړی دغه کیږي خو اوس لکه افغانستان چې نیوزیلینډ نه گیم وګاټئ زه ډېر سخت سړی یم خو ما له سترګې مې سې ډکې هسې د خوشحالۍ دغه نه کیږي چې یار لکه زما دا ارمانونه دي چې افغانستان هر یو ټیم د نړۍ ټاپ ټیمونه بیټ کړي دا زما ارمان دی دا ټولې خبرې کرکټ نیوکې همدې دپاره کوو سټپ بای سټپ هر یو ټیم اوس نیکسټ استرالیا دی زه استرالیا باید بیټ کو بیا ورپسې همداسې هندوستان هم بیټ کو نور هم انشاءالله سټپ بای سټپ باید هر ټیم د نړۍ مونږ بیټ کو دا زما ارمان دی څوک هغه وخت کې نن څو کاله مخکې وچاوي افغانستان نه کېده او هغه ټولې سلسلې همداسې روانې دي نو که دغه نسیم شاه یا بل څوک گیم بیلی گیم بیلل چې دی ټف نه ټف گیم بیله جاړې ولې اټس کرکټ دا بیلو د مګر جاړه مطالعه څه نو دا شی چې و سی کار نو باقي اوس که څوک سیلیبریشن کوي او یا پښتونخوا کې بعضې کمکل جاهلانی چې هغه به راځي افغانانو ته یا چاته به کنځلې کوي وروره کنځه منځه مه کوئ چاته افغانانو طرف نه چې کوم کس کنځا کوي خو موږ ډېر پخوا ویلي دي چې هغه افغان نه دی اصلي او نسلي افغان به تا ته ناموس او دغه کنځلې نه کوي بعضې یو نیم همداسې عامه کنځله کوچیانو کې هم ده او په شینوارو کې هم ده چې خلکو ته هغه داسې خلکو ته دغه نه ښکاري خو د ناموس کنځاګانې څوک چاته اصلي او نسلي پښتون افغان نه کوي نو کرکټ د کرکټ غوندې انجوای کوئ بس ګیمونه یې څوک به یې ګټي څوک به یې بیلي او د عمران خان صاحب مینوالو ستاسو خو داسې مبارکي ځکه هغه عمران خان ریلیز عمران خان هغه هلته په ګراوند کې دا زما دپاره بهترین پکچر و نن په ګراوند کې چې هر چا د آیډیا دغه کړې وه قربان یې سم بهترین کار یې وکړه باقي چې کوم ملک کې ظلم کېږي زیاتی کېږي د عمران خان غوندې کس جیل کې هغه هسې هم خدای شرموي د یو اس اے خلاف خو شرمېده د هندوستان خلاف هغې نه هم نور زیات وشرمېده ځکه 119 ته څنګه نه چیس کوي نو سیاست طبقې نظم خو الله حق دی او ظالم سره چې دی همدغسې ځای په ځای به شرمئ نو دا دې دغه نه لاس وینځئ دا خلک چې دی یا آی سی سی ورته پوره کوشش کړی دی دې نه بعد گیم چې دی یو گیم یې کینیډا سره اخري گیم یې لکه چې آیرلینډ سره ورته دغه کې ورکړی فلوریډا کې بیټینګ پیراډایز دی 200 رنزو نه پلس دغه دی شورټ باونډري دی نو هغلته یو ښه موقع ده پاکستان په چې سکور وکړي لکه آی سی سی خپل طرف نه کړی خو پاکستان نه کوي چې ته یې نه کوې نو چې آی سی سی یا بل څوک درته وکړي څومره به دغه ته لاړ شي نو ګورو به زه خپل ځاني چې رښتیا ته حق زه نه غواړم چې پاکستان ورلډ کپ وګټي یا د پاکستان ستاسې د خوشحالۍ باندې خوشحاله یم مګر زه نه غواړم ځکه چې دا کوم ګورنمنټ کوم دغه چې دي که نه زه نه غواړم چې دا محسن نقوي لکه دغه ته چې لندن ته ورغلی و صادق خان سره ولاړو هر څه نه پولیټیکل شي نه جوړوي دا دې نه ډېر ټول پولیټیکل گین اخلي زه دې د خاطر زه نه غواړم زه په سیاسي لحاظ د پاکستان خلاف یم مګر عوامي لحاظ باندې زه غواړم چې عوام موږ او تاسو سره یو خلک یو خاص پښتانه زموږ خپله هینه ده دې د خاطره نو هغې د خاطره دا ښه دی چې بس زه خو یم چې دې وروسته که نور میچونه هم بیل ورکې که بس چې کیسه یې ختمه شي نو دې دغه باندې سر مه خورئ ځان ته
یو اس ای نه بیا په داسې بیا که دوه ګیمونه ماته سوي چې آی سی سی ورته موقع ورکړی چې دوی باید لاړ شي دوه ګیم هغه مو ګټي اخیری ګیم په فلوریډا کې د بیټینګ پیراډایز باندې پر 100 باندې په دغه باندې وتی شي که یو اس ای چرته ګیم بایل یو هندستان سره دی یو د یو اس ای یو هندستان سره یو ګیم دی او یو آیرلند سره دی چا سره یا نو هغه بیا هغه دواګانو خود په دواګانو به سوپر 8 ته وځي بیا سوپر 8 کې مهمه ده چې هلته کوم ټیم راوځي بنگلاديش او ته چا سره ستا ګیم راځي دا ټول سلسله خو اوورال که پاکستان وومځي مال څه خوشحالي نه راکوي زه پاکستان بس تاسې په خوشحاله کېږم خو هیڅوک باید دا دغه ونه کړي تمه چې یاره ولا پاکستان دی یا دا دغه دی ونه ځان سره لکه که تاسې په خوشحاله کېږئ تاسې خوشحاله شئ خو زه زما په دغه باندې زه نه غواړم چې رښتیا ورته چې پاکستان دې ځل تېر ځل مې غوښته اول ځل مې هم غوښته عمران خان صاحب پرایم منسټر و سی هیڅ مشکل نشته ځکه هغه امن غواړي هغه همیشه بل ملک کې خیر غواړي دا اوس کوم خلک دي دا د ځان د پاره څه چې د ځان مخالف چې عمران خان خالي مخالف دی هغه خیر سره څومره ظلم کوي نو موږ خو پردي خلک یو بل ملک یو نو موږ سره خو پرېږده نو دې خاطره د ظالم طرفدار نه یو باقي کرکټ ته کرکټ کې دا چې 119 ته نشي ډیفینډ کولی یو ډونټ ډیزرو ټو بی ان سوپر 8 لیټس سی چې باقي هغې وروسته څه کېږي پاکستان مګر انډیا بریلینټ بهترین لوبه وکړه بیټینګ کې انډیا باید یو شی وکړي انډیا دا شیوام دوبه لري کی او یسشوي جیسوال راولي هغه اوپننګ ته واچي ویرات کوهلی د ون ډاون کې د انډیا ډیر ښایسته ټیم جوړیږي نو که دغه سلسله دوی هم داسې کیری کړه دغه ټیم بیا ډیر دغه دی بیا ځکه هماغه دوه کسان دي ټاپ چې هغه لاړه یا سوریا چې ونه که بس دوی کاته راګول کېږي نو انډیا ټیکنیکلی سوپر 8 ته لاړه ویل پلیډ د انډیا د کرکټ مینوالو ته مبارکي او هغه کس چې غواړي چې پاکستان یې بایلي موږ لکه اوس بعضې کسان غواړي چې مونږ هم غواړو پاکستان وګټي ما ورته پریډکشن هم کړی 38 38 اورو پورې سی روانو نو زموږ په غوښتو یا ستا په غوښتو شي نه کېږي ات اینډ اف د ډے چې هر څوک ښه لوبه کوي کرکټ کې هماغه کس به هماغه ټیم به لوبه ګټي نو پاکستان دوه نیکس ګیمونو کې به ګورو چې انشاءالله چې کېږي ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې رول نجیب الله شینواری خدای په امان سلام علیکم